نو ظاهره خبره ده چې د دنیا دا کم جون زمونږ مخکې تیریږي دا مونږ ته عارضي ښکاري، مونږ یې وینم چې عارضي دی، او دا خدای او رسول مونږ چې دا عارضي دی، دا ختمېدو والا ده، مونږ په خپله محسوسو. او کم چې د آخرت زندگی جون را روان دی هغه مستقله زندگی ده، مونږ انا محسوس کړی اوسه پورې، لیکن الله رسول وی چې هغه مستقله زندگی ده. نو دا فانی زندگی دا غیر مستقل عارضی چی ستوائی، او اگا باقی زندگی دا مستقل زندگی دا نہ ختم دو والا. دا قبر نپس مرحلہ دا حساب کتاب شروع شوا، اگا دا قبر محدود دے، بیا دا حساب کتاب رزم محدود یو ٹیم ولشتا، او دا غی نپس کے جنت تا سوفلار باس نہ ختم دو والا زندگی، او که دوزخ تا یو سڑی لال نو بیام نہ ختم دو والا زندگی. دا عارضی فانی اغا مستقل او نہ ختم دو والا دوارو سرم تعلق تے. اس اخیار انسان چیوی اب کم جنزان لخشتا ساتل غوانی اغا عارضی با عارضی خشتا کئی، او مستقل زندگی با مستقل خشتا کئی. بس دا زمانگو اخیار توب دے. دا خدا و دا رسول پا نظر کے دا دنیا جن دا عارضی زندگی دا مستقل نہ، او دا آخرت زندگی دا انسان دا پارا مستقل زندگی دا. اللہ و رسول کوشش دا کئی، اللہ چے کم ہدایات منگ لرا کئی، او منگ لے کم شریعت وضع کرے رے. دا اللہ و دا رسول وینا، او دا اللہ و دا رسول دا وینا مقصد سے دی رونو ادا چے دا دنیا دا جن گٹا گناہ ندا، بیع کوا تجارت کوا خپل ملازمت کوا، او د دنیا خپل نظام نیم چلاوه بالکل، خودی تا با دویم نمبر کے گورے. اول نمبر نظر بده خیرت دی، دا اللہ نظر لنبی دا انسان دا پارا خیرت تا دی، او دویم نمبر دا دنیا تا دی. دا پیغمبر علیہ السلام سوچ دا انسان دا پارا دا دنیا دا زندگی دا دویم نمبر والا دی. ایک نمبر والا زندگی او سوچ دا خیرت والا دی. او زمونږ د بعض خلکو سوچ څه دی، مونږ دنیا ته په اول نظر کې ګورو چې کوم مسلمان دی، او آخرت ته بیا مونږ په دویم نظر کې ګورو. دی وجه نه که مونږ د دنیا نه دوی مړ شي یا د ورور د یو انسان مړ شي نو هغه چغې او سورې او د خدای نه فریادونه خدای سره په جګړه وي، ولې هغه ته د دنیا اول نمبر ښکاري، آخرت ته دو نمبر ښکاري. او د الله محبوب بنده به محبوب بنده دیر زیادت مینه بی وسره. مونږ نه بعضې و خلک تپوس کوي یاره دا انسان خو د خدای ډېر خوښ دی او دله خو یې ډېر کړهونه ورکړل، نیک سړی دی، وره بچي یې مړه شو، د دنیا بیماری پې راځي، دا ولې راځي؟ ما وی ستا سوچ د دنیا متعلق اول نمبر دی او د آخرت دویم نمبر دی، او د الله سوچ د الله علم او د الله هدایت د دنیا د پاره دویم نمبر کې دی، آخرت اول نمبر کې دی. نو خدای دا نیک سړی ته د دنیا دا جون ول په دویم نمبر کې ساتي، بس چې دې پکې جون تیری بس دا ول ډیره ده، او د آخرت زندگی دا په اول نمبر کې ساتل غواړم. نو د دنیا تکلیف پمرا ولم، مصائب پمرا ولم، خو چې د آخرت هغه اول نمبر جون ول مزیدار کوم. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، وی پټولو کې زیات تکالیف او مصیبتونه چې راځي دا په پیغمبرانو نه. د دنیا زندگی رضی دا ولا رضی ساتي، او د آخرت زندگی مزیدار چې په ولا خشته کی. ثم الامثل فالامثل، او بیا چې کم پیغمبر ته نږدې دی، بیا کم هغه ته نږدې دی، بیا کم هغه ته نږدې دی، د دنیا تکالیف پم راځي او مصائب پم راځي، هجرت پم پر راځي. د ابراهیم علیہ السلام جون ته وګوره، دا حضرت ایوب علیہ السلام زندگی تا وګوره، دا حضرت یونس علیہ السلام زندگی تا وګوره، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تا وګوره. هجرت یو خپل وطن خپل بچیر څخه پاتې شو، دنیا ولا عارضی ساتي، بس چې صرف زندگی او ژوند دې پکې تیرې، او مقصد آخرت دی درې تکالیف چې کوم اجر الله بیا په آخرت کې ورکړي، رونو دا غي سه انتها بیا نشته. نو دنیا به موږ ګټو، هم د دنیا تجارت منع نه دی، دنیا با گٹو ہم حاصلو با ہم، لیکن مقصد اولی بے نگردو. مقصد اولی ایک نمبر مقصد دا با زمونگا خیرت دی، دنیا با زمونگ عارضی زندگی بی نور منع ندر آگا دی. گورا ما وقتی نے سارانے خبرہ رمبرے خبر جتاسو توکلا اغا صدا
چې دنیا ته دویم نمبر کې ګورا، ایک نمبر کې ما ګورا، آخرت ته ایک نمبر کې وګورا، دنیا ته په دویم نظر کې وګورا. هیڅ نشته. دنیا ګټه خدای مې یې راوا، دنیا کوا تجارت کوا رسول الله مې یې راوا، دنیا کوا آخرت مې یې راوا، دنیا کوا او عبادت مې یې راوا. دې مثال شو. نبی علیہ السلام ته پته ده، خدا ورته پته ده، کله تبوک ضرورت راشي د غزا 1/3 لدې پیسې ورکړي. جمعات ته مسجد نبوی مبارک نبی علیہ السلام چې څنګه راغی مدینه شریفه ته، د قباء نه مدینه شریفه ته راغی، نو جمعات له ځای غشته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی د الله رسول پیسې به ورکړو. څومره خيار دي د جمعات چې څومره زمکه ده، دا دوه یتیمانانو زمکه وا. نبی علیہ السلام دا وی ترونه راو وختل، وی دا زمکه لګه مناسب ده او د حضور پاک توخه مبارکه چې کوم ځای املاس تا وا، دا الله په حکم چاوی زما بمیل میں، چاوی زما بمیل میں، چاوی زما بمیل میں. نبی علیہ السلام وی دعوها دعوخه میں پریده فانها مأموره. دیتا دا خدای را طرف نه حکم شوی دی چې دا کم ځای سم لاس ته زبدا غسړی میل میں. اتفاق تا ګوره د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور مخه تا کو خف سم لاس تا چې سم لاس ته بیا پاسه بیا ګرځیدا حضور پاک واګي سسته کړي او اوخه بل ازمکه بویولا واپس غځه لراله اول تسم لاستا. نو چې سم لاستا خورا پرې وتا نو زر هغه سامان راوغی ته خپل کوړته په منډه تختاو چې بل څوک لا سامان دنه نگی. نو نبی علیہ السلام له جمعات نږدې پکارو، نو هغه ځای شال غوندې ځای وېدا ځای مې خوښ د دوه یتیمانانو، نو ترونه ولا راوختل وېدا ځای دی او دا کستا وېدا سیب د الله پر رضا استادو جو پیسې نه وینا دا ماشومان دی یتیمانان دا سی بنکو پیسې به ورکو. او ما ته د مدینه د زمکه قیمت نه معلوم چې سره یکته قیمت ولګوي تاسو پیسې ورکو. وی خصب دا د لسو اشرفو زمکه ده، لس دینارا د سرو دراش پکې. حضرت ابوبکر صدیق زر جیب تلاش کړي چې بل څوک مخکې نشي. وی سیب دا زما په پیسو واخله. او خيار سونه دي هغه ته پته ده چې دا به یو مرکز ګرځي ردی. هغه څومره واداږي، هغه 10 بای 60 غزوا، یو طرف 10 غزو او بل طرف 80 غزو. بیا ضرورت رستورانه چې رستورانه نو نبی علیہ السلام پکې نور توصیه وکړه. نو د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې 100 بای 100 شو، 100 غز دول او 100 غز عرض. نو بیا ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه راغله. چې دا هغه زمانه راغله د حضرت عثمان، نو هغه جمعات مکمل اوس پړد وینه وی جوړو. او د اټلی نه سوال جواب یو کده اټلی نه ورلا کانی راوړل، او داسې کانی ولا راوړل چې یو تیګه یو ستن، او پاغي باندې کاریګران ودرول او پاغي نقشونګار جوړ کړ چې په ستن لرګینی د کانی وي، او بیا هغه کې ټانکم ني چې وستنی، او د برمانه ولا د ساګوان لرګي راوغوښتو. عربی کې وته ساج وای، د دې دیار نم قیمتي لرګي دي. نن د مدینه منوره چې کومه دروازې جوړ شوې دي دا د ساج د ساګوان د لرګي نه جوړ شوې دي. نه نور خرابې او نه وب خرابې او نه رنگ خرابې. هغه لرګي ولا د برمانه راوغوښتو په بیړو کې او په خانو باندې سامان راورسېد، او ټیلونه ولا جوړول شروع کړ چې دا خشته شي. نو صحابه کرامو میټینګونه شروع کړ چې دا خو ته ناجایز کار کوي. د نبی علیہ السلام په زمانه کې جمعات کچاو ته په خیواله، دا هغه په زمانه کې جمعات کې نقشونګار نو ته پکې نقشونګار ولې کې. حضرت عثمان رضی الله عنه ټول صحابه راغونډل، وی دوه خبرې مې ذهن کې واچوي. یو خو د پیغمبر علیہ السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچاو، نو که جمعات کچاو نو سبدي نه ښکارېدل. اوس خلکو کورونه پاخه کړل، نو دا لګه نامناسبه ده چې د خلکو کورونه پاخي او جمعات ته د خاورو کچای، دا بیا ادبی ده د جمعات. دویم داوا چې د فارس او د روم او د مصر او د شام نه خلک راځي مدینه منوره ته، ناغیب وایي چې دوی د جمعات څنګه کمزور او کچا دي، دوی سره د خپل عبادت خانه قدر نشته ځکه په خو. او درې ما وره وی په دې میراب منبر د تناسته او د بیت المال واکمنان ټول دلته ما تناستی، او ټول د لښکرو قومندانان مشران جرنیلان دلته ناستی،
او ټول عمرا مې راغوښتي دي ګورنران عدل تناستی وې د بیت المال 1 روپۍ په نه لګوم دا ټول پیسې زما ذاتي د خپل جیب پیسې دي که د بیت المال 1 روپۍ ما لګولي نو ما ته دلته ووایه زما د وجې بغږ نه کوئ د پیغمبر جماعت دی او د پیغمبر په جماعت کې به صفا خبره کوي چې د قیامت پر ستاسو غاړه بنده نشي د بیت المال مشران نه تپوسو کو جماعت لم 1 روپۍ غوښتې ده وینا گورنرانو نه تپوسو کو تاسو نه ما چې د 1 روپۍ غوښتل چانه والے وینا وې د خپل جیب پیسې په لګو نو بهترین جماعت حضرت عثمان رضی الله عنه جوړ صحابه وسره ومنه ویړې راخله دروازې پکې جوړ کړې او ټایلونه پکې ولګول او لرګي پکې ډېر زیات خشتخ کول استعمال کا دا ولې مالدارو کمال وسره نو دا کار به چدي نو کړي او خياران تر نه پورې چې په مسجد نبوي کې څومره منځونه کېږي پلکاو خلق اوس داسې جماعت جوړ شوی دی چې تاریخ لیکي چې په یو وخت کې 12 لاکھ کسان پاره کې منځ کول شي 12 لاکھ کسان بلکې دا خو هغه خپل د مصلوي صاحب لګولې دی هغه کې د دریو کسو په ځای کې سلورو درې شي تنگ مدريږي نو د 12 لاکھ نم زیات دي لیکن هغه په خپل حساب جمعات کې دنه د 12 لاکھ کسانو گنجائش برابر کړی دی چې کوم د جمعات دنه ځای دی یو کس چې مونږ کوي څومره ثوابي کېږي په یو روایت کې یو په زر او په بل کې یو په 50 ثواب کېږي دا ټول یو ځای کا د دې برابر ثواب په لومبه د حضرت ابوبکر صدیق کېږي ځکه چې لومبه زمکه جمعات تا وقف کړل دویم نمبر ثواب په بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه کېږي ځکه چې جمعات کې توصیه وی کړې د بنیاد هغه دواړو خودلې دي څومره لوی ثواب او څومره لوی اجر دی یو منځ خو نه دی نن سبا خو هغه هر وخت ودان دی داسې ټیم پکې نشته چې یو سړی په جمعات کې زور جمعات یا په نوي جمعات کې خالی ځای پیدا کړي د حج په سیزن کې وګوره په رمضان کې وګوره ډېر ودو کې پټې لګرش کمی غری چې د عمرې شروع شو بیا څومره را شروع شي دا اول رونو مال شته وسره خو په خپل مال کې رب العالمین نه دی ير کړي الله پکې یاد ساتلې دي حضرت زبیر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د ترور زوی او د پیغمبر علیہ السلام ساندوم دی داغه د بیبینم اسماء او د حضور پاک د بیبینم عائشہ دا دواړه خپل منځ کې سره خويندې دي لوی مجاهد دی حضرت زبیر کله چې وفات شو نو قرضونه وکړي نو زوی ته ویلو چې دا قرضونه څومره دي دا ټول خلاص کا کله ما ټول مالم پکې ختم شي زوی ته یو واجب وصیت کړی دی کله ما ټول مال ختم شي نو زما د رشتہ دارانو نه بیا غواړي والا او که رشتہ دارانو سره مې مال خلاص شو نو زما مولا ته سوال وکا وی مولا دې سوکته الله دی وی هغه ته درخواست وکا چې الله د زبیر قرض خلاص کا او بخاری شریف کې حدیث ته هغه قرض به سو خلکو به سره امانت کې خاوده دبا ویرا سره امانت میګ دې قضایه شوې نو تاسو بځای شي دار علی قرض راکې نه به لګولې نو چې کله هغه دې مړ شو او هغه قرضونه ارسه او تخلاص کړل چې څومره د خلکو قرضونه او بیا دا غینه پسې مالو شمیره چې کم پاتې دي نو 2 لکه کم 6 کروڑ درهم پاتې شو 2 لکه کم 6 کروڑ دا په صحابه کې مالداران خلک دي حضرت بلبل توخیب حضرت عثمان رضی الله عنه صحابه کې څومره مالدار دومره دولت او مال نبی علیہ السلام ته پته چې مال وسره شتا دا نه چې هغه نه خبر صحابه ته پته ده نبی علیہ السلام ته پته ده کله چې هجرت د مدینه شو یو پیو هغه د يهودي په قبضه کې کله هغه بخوخه وا نو مسلمانانو له به ورکول او چې به خوخه نه وا نو نه به ورکول باغ کې دن نکیو طالب وتواله حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی کدا کی والم او زی مسلمانانو توقف کوم سیسه پکې والم مال به خدای سره کې وی جنت وی ډیر خدا يهودي لاله وی دا کوي را باندې خرڅ کا هغه وی دا کوي دا څه نه خرڅو نیم به خرڅو وی خنیم را خرڅ کا نیمه واغشت چې نیمه واغشت وی یو ورځ به توبو باس یو ورځ به زو باس وی ډیر خدا فیصله پدې شو نو حضرت عثمان اعلان وکړ وی دا مسلمانانو ته خدای او رسول توقف به پیسو يهودي په پپای او بخرزولې او د افریقا مفتی کا وی زماده نمبر پر ورځما راځه مفتی او بوړې
نو خلکو به په دغه ورځ اوبه وړلې، د یهودي په ورځ به څوک نه راتلل. د چا کار سره چې په پیسو ویلي، په یو ورځ به 2 مشکه یوسي که نه 3 مشکه به یوسي. یهودي ته پته ولګېده چې زما شی خو شل شو، دا مې څه غلطي وکړه، ما خو یا به هم خرڅوي زه به هم خرڅوم، بیا په خپل نمبر خرڅوي زه بیا په خپل نمبر خرڅوم. یهودي ورته وایي دا باقي نه ممواله، وایي همدغه مې غرض دی، باقي نه مې ترې واخیست. هغه باغ او کوی ټول د الله په نوم وقف کړ. دا یو شو. د تبوک د غزا دپاره نبي علیه السلام مبارک کړ، نو هغې له د پیسو ضرورت و، نو د چندې اعلان وکړ نبي علیه السلام. نو د هغو نیم لښکر چې څومره سامان اوښان او د هغې نور زغرې تورې، دا حضرت عثمان رضی الله عنه په خپله د هغې خریداري وکړه او هغه مسلمانانو ته وقف کړه. دا نبي علیه السلام ته پته نه ده، دې اعتراض پرې نه کوي چې دا مال د سره دومره د کم ځای دی، نه. لیکن قرآن یو ټکې ویلی دی، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. قرآن وی بیم کوا، تجارتم کوا، کاروبارم کوا، خدا بیع و تجارت د دنیا کسب کې د خدای نه غافل نه کی. بنیادی سزا دی. په صحابو کې ډېر صحابه کرام چې ډېر غټ غټ تجارتونه یې کړي دي. دا ځکه درته وایم چې د بعض خلکو ذهن کې دا راځي چې ګنې دا تجارت جوړ ګناه ده، او دا نوکري چې څوک کوي دا جوړ ګناه ده، او دا بچی باندې چې دا اعلی تعلیم حاصلوم چې دې ښې پیسې وګټي دا جوړ ګناه ده. خبره داسې نه ده، دا غلط سوچ دی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په صحابو کې یو صحابي تیر شوی، مدینه شریفه ته هجرت وکړ. مدینه منوره کې ودې تاجر او زبردست تجارت کارې کو، ارڅه په مکه کې پاتې شو، بچی پاتې شو په مکه کې، ارڅه پاتې شو، مال پاتې شو، ځمکې پاتې شو، منډې پاتې شو. نبی علیہ السلام ولا یو صحابي سره ورولي جوړ کړه. مدینه منوره کې یو مهاجر او د مدینه باشندگانو ته به انصار وي، دا غي به ورولي خپل منځ کې جوړ کړه. نو لومبه زمانہ وا ورولي به داسې وا چې انصار وي زمون مال بدوي سره نیمو، مال کې به زمون دوی شریکی. نو یو صحابي دی حضرت سعد ابن ربيع رضی الله عنه دغه داغه تعلق جوړ کړ، دوستانه جوړ کړ. هغه صحابي وتوي سعد ابن ربيع پانسوارو کې هډې لوی سارو قرباني وا، وی راشه تعال راشه ما سره کېنا او قاسم کمالی و اهلی نصفین، وی مالم دل نیم درکو، نیم مال دل درکو، او وی دو می خدی دی دوا. بخاری شریف کې حدیث دی، وی تپک یو خوخه که کم استا خوخی زبا غیر طلاق ورکم او چې عدتی پوره شو نه بتا ته په نکاح کم، یو خزه به ما ته پاتې شي یو به مستاش دونه غټه قرباني څوک ورکولی شي. او ته سوای او تی بارک الله فی اهلک و مالک دلونی علی السوق، وستا اهل دې خدای استا مبارک کی او استا مال دې خدای استا مبارک کی، ما ته بازار خایا، مالا تجارت چل راځي. نو بازار یې وتوخو، نو تجارت یې شروع، ددم اخلاص او داغم اخلاص، نو مازیګر یې ګټه راوړه، نو په سبا نو بل ورځ نو یو ځل نبی علیہ السلام مبارک له په مخه ورغی. نو په دې وجود د واده نښې لګېدلې، لکه چې څوک واده وکړي نو په هغه څه نښه مښی، نو په هغه په دې وجود یو خاص خوشبویي وه چې هغه به ښځو استعمالوله. نو نبی علیہ السلام پې پېښ شو، ماهیم وی داسې دي، وی صاحب واده مې کړی دی. وی چا سره؟ وی د انصارو یو ښځې سره. وی ولیمه دې کړې ده؟ وی نه. وی اولم ولو بشاتن، وی یو ولیمه وکړه، که یو ګډ چیلې یا هر څه چې خو یو ولیمه وکړه. ګوره خدای والا ښځه ورکړه، یو ښځه نه، دویمه درېیمه څلور ښځې شوې. مال ګټه کم ځای ته ورسېدله، مالداري کم ځای ته ورسېدله. نو دونه مالدارو چې په کور کې به پخوا خوا غټې روپۍ به وي، دراهم به یې ورته وي او دنانیر، نو دا ډیري به ولاړ. او یو چې کله وفات شو نو ښځو مال تقسیماو، نو څلور ښځې چې وي نو چې اولاد د سړي وي د څلورو په شریکه اتمه حصه کېږي. هغه اتمه چې بیا په څلورو ښځو تقسیم کې د یوې 1/32 حصه کېږي، یا 4/32. نو د یوې ښځې پکې 1/32 2/3 حصه کېده. او ورته وی مال خپل حصه پوره مه راکوئ، زما جت ورته نشته، مال نقد مال کې لږې غوندې پیسې راکړي، نقد مال نه په بریانو کې غواړم، نه په وینځو کې حصه غواړم،
نه په منډو کې غواړم، نه ځمکو کې غواړم، نه په جایداد او په کورونو کې غواړم. نغد مال کې څه لږې غوندې راکې، هغې کې پوره مه راکوئ، لږې غوندې راکې. نو چې په نغد مال کې ولا صرف لږې ورکړې، نو هغه زمانه کې 80,000 دینارو، اشرفې د سرو زرو، درهم د سپینو زرو به او اشرفې دینار به د سرو زرو. نو 80,000 د سرو زرو اشرفې هغې ته معمولي لږې غوندې ورکړې. نو زه ویم اکثر طالبانو ته ویم که دی 1/32 وایې صحیح بالفرض، نو ته 80,000 دینار لا په 32 کې ضرب ورکړه چې څومره اشرفې به ته جوړوي. دومره خدای مالدار ده، لیکن سره د هغه مالدارۍ خدای هغه نه دی پرېښوده، کور کې ډېرې و. نو هغه به څه کو؟ هغه به وی د بدر کې څومره د نبي علیه السلام صحابه جمدي دي، راشه د هغوی نومونه ماته ولیکې. جی فلان کې خو پکې مړ دی، د ښځې نوم یې راشه ولیکه. د فلان کې خو ښځه هم نشته، د زامنو ولیکه.